زمون خو دا ذهن دی زما محترمو ډېر ماشومان دي مور و پلار یې نه راپاسوي ولې وایي ماشوم دی مړه د سحر لمونځ ته یې څنګه راپاسې خوب یې خرابېږي پرېږده چې خوب یې پوره شي همدقه ماشوم چې د سکول ټیم شي مور ورته غوسوي همدقه ماشوم چې د سکول په ټیم کې نه راپاسېږي مور یې پلار ته سورې وایي چې راپاسه پسې خپل خپل بچي زما محترمو بېلمازه کړه چې ته د خپل زوی سره د سحر په مانځه کې سختي وکړې سختي ځان ترې خفه کړې ډېر بچي دي ودونه یې کړي دي نه راپاسېږي پلار ورته یو پیر آواز وکړي وایي زما نه مني که ته د کور مشر یې په کور کې مه پرېږده که ته د کور نګران یې ځان ترې خفه کړه خبرې ورسه پرېږده دا د الله دپاره غیرت دی د الله دپاره غیرت دا ډېر پکاري زما محترمو موږ د دنیا دپاره ډېر غیرت یې کوو صحابه کرامو کې دا ماده موجود وه بعضې صحابه کرامو په سنتو باندې د خلکو سره غیرت کړی دی تر مرګه پورې ورڅه خبرې پرېښي دي ډېر واقعات په دې باندې شته نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 7 کالو ته ورسیږي امر به ورته کې بچیه مونځ وکړه بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واضربوهم وهم ابناء 10 چې 10 کالو ته ورسیږي مونځ نه کوي وښې به د کور نه یې وباسه ویټه کوه ووښه اسلام ډېر نرم دین دی هېڅکله د وهلو حکم نه ورکوي خو دلته د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشفق نبی فرمایي چې وی وښه ولې چې مونځ یې نه کوو بیا به یې وښې نو د دې وجې نه زما محترمو خپل هم د مونځونو پابندي پکار ده او دغه شانتې خپلو بچو ته د مانځه تربیت دا پکار دی صحابه کرامو د خپلو بچو تربیت کړی او زما محترمو که د تاریخ اوراق درته بیان کړم هغه واقعات چې ماشومانو تاریخ رقم کړي په اسلام کې داسې واقعات شته چې مسلمانانو تاریخ رقم کړي معاذ او معاوض رضی الله تعالی عنه ته ګوري نه د جهاد تربیت یې کړی و تر دې چې بعضې نابالغه صحابه کرامو به روجې نیولې کله به لوږه ور ورسېدله جړلې به صحابه کرامو به ورته کیلونې ورکړي دا د څه وجې د دې دپاره که دا غټ شي چېرته روژه ونه خوري د دې دپاره چې دا غټ شي چې دا کم از کم په خپل دین او په خپل نبي او په خپل الله باندې غیرت کوي شي زمونږ ماشومان موږ په دې کې پرېښي پرېږدله ماشوم دی پرېږدله ماشوم دی په ده د الله اسره نشته زما محترمو د خپلو بچو تربیت د دې وکئ خاص کر مشرانو ته وایم چې د خپلو کشرانو د دې رنګراني وکئ چې چېرته بېلمازه درنه څه نملي زه وایم یو بېلمازه د ټول کور څه کې د ټولې علاقې د نحوست دپاره کافي دی ډېر خلک را روان دي روزګار کې مې برکت نشته کور کې برکت نشته بې برکتي ده لانجې دي کونجې دي چې تپوس دې وکړي بچي دې مونځونه کوي نه ته خپله د مونځ پابندي کې نه ته د دې تمه ساتې چې ستا په کور کې د بېلمازه اوسېږي او ستا په کور کې به برکتونه راشي ته دې ته په تمه یې چې یاره ته بېلمازه یې مونځونه نه کوې او تاله به الله په روزګار کې برکت واچوي ته دې ته په تمه یې چې ته دې مونځ نه کوې تا به الله سبحانه وتعالی خوشحاله وساتي کله وهاشه هېڅکله نشي کېدی نو د دې وجې نه زما محترمو خپل بچي هم په مونځونو راواړوئ خپل هم د دې اهتمام وکئ